ګاوکوش هغه کږلېچونه او کوتلونه چې چک او د میرداد ولسوالۍ له مرکز میدان ښار سره نښلوي. د دغې لارې د خرابوالي له امله چې پخوا د یادو ولسوالیو اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ وو، د ډي آر سي موسسې په مالي لګښت او د دغه ولایت د کډوالو بیا راستنېدونکو چارو امریت په هلو ځلو بیرته ورغول شوه او 4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. لکه څرنګه چې تاسې دا وینئ دغه کوتل ته دې ته وایي ګوکوش. دا هغه کوتل ده چې بندي چک او د میرداد سره وصل کوي. دا د 4 میلیونه افغانیو په لګښت باندې د 2 میاشتو په اندازه کې او خوشبختانه 548 ځوانان دلته په کار باندې اخته وو او فایده یې دا سوله چې دا خلک ډېر دا بالخصوص د جلګې خلک ډېر په عذابو دې لارې سره نو 2 ساعته اندازتن دوی کولی شي چې خپله لاره مسافه سره لنډه کړي چې کله میدان خوا ولایت خوا ته ځي. انشاءالله زمونږ هلې ځلې دا دي چې دې ولسوالۍ ته که دا میرداد ده که چک ده نورې لا زیاتې پروژې راوړو. د یادې سیمې اوسېدونکي د دغه سړک بیا رغېدو ته خوښ دي او وایي له دې سره به یې په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي، خو زیاتوي چې تیرو حکومتونو دې سیمې ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی له حکومته د نورو بنسټیزو پروژو غوښتنه کوي. دا خو ډېره اسانتیا دغه خلک ته دغه ولس ته پیدا کېږي، ولې په دې چې مخکې به دلته یو مریض پیدا شو، د دغې ځای نه به موږ ته د شټو باید یا تر میدانه پورې په 2-3 ساعته کې رسېدلو. نو موږ غواړو چې دا کلینیک موږ ته جوړ کړو او دغه سیلابو د مځکې د موږ وړي دي بندونه خو وړي دي خو دغه تخریب سوي مځکې دغه ډېرې تخریب دي. اوس حاصلات موږ تقریبا د چا 2 جریبه چا 3 جریبه چا 4 جریبه مځکه ټوله تخریب سوي جوړه ده. د اسلامي امارت له راتګ سره د میدان وردګ ولایت لرې پرتو سیمو ته د حکومت پاملرنه ډېره شوې او په بېلابېلو برخو کې د بیا رغونې پروژې جریان لري.